دا والا سخت تازه ښه دقه استاده په دې سخت باندې ښه ټیټ زور واخله چې د خلکو ته پته ولګي چې مالک ډېر سخت کارېږي په دیوال بس باقي به مې ته بخت جوړ کړی پوه شوې د دې نه به قلار شو ښه منم به دا تازه والی وله وکړه ښه دا ټکي تازه کوم ها واو یخانه خوښه نه چې دا پوزه به دې پیاله کې وي دا ټکي ولې به دې پوزه تازه کړي لرې شمله ځان نه کار کتلې خوار شي بیا ښه جي ښه چې اوبه د پکې شتې نه نږدې به کېږي تازه جوړې سګرټ ته نه دی څښلی نه استاده ته دا کوه زه دله چی ویم که نه او مشر ورته رنګ کومه سعودي ته ورځه ګل لا نه دی هغه ته رنګ کوم ورته یم چې لیکل مې وکړه په استاد باندې او انشاءالله څوک پرانه بیا د پوسټر مخو کم نه لګي ټیک ده صحیح ده سپری ورته یاده که ښه مسلمان یو به را شوټ په مال راکې بل به را شوټ په مال راکې خولې به یې راوستم یاره وله دا خو مې لالا دی السلام علیکم لالا وعلیکم سلام لکه ځوانه څنګه لالا څنګه یې ښه جوړې لکه دا وایي تا نه خو سمه مخوکه جوړه شوې خیر څه شک شوې که څنګه سوسونه کې که ولې خراب شوې نه لالا خدای ګو لکه بس دغه کور کارونه دی الیکشن دا مخه د خلکو داسې تنګ کړی یم که نه دریز یو څلور راځي پوه شولې په روټۍ خوراکې پوه نه کړم لالا بس دا پرېږده ټول بېلکۍ دي خو داسې کار وکړه هغه دیوال هر څه خو رنګ شو که نه اوله لالا دیوال باندې مې داسې خرچه کړي د روپۍ به دې ذمهوار یم لالا ای 2 لکه مې په ولګولې رنګ مې داسې رنګ ورکړی که نه اوف رنګ رنګ خو دې کړی دی خو اوس پینټر راولی دا خلک کوټونو ته ولاړ دي پوسټر یې پرې لګوي پینټر مې راوستی دی هغه لیکل مې پې کړي ما پوسټر لګا نه سخت مناخې او په سخت نه دی سختو مې په زعفرانو لیکلی دونه زور مې ورکړی په دې سخت باندې به دې لږ زور ورکړی وی خو دا ټول بېلکۍ ولاړ راشه اوس یې خیم یې درته ښه ویښ یم درته نه خیر دی بس داسې به تا ته ما اعتبار ده چې لیکلي دي بس ټیک نه مړه خیم یې درته ورکړې لالا بیا به وایې چېرې روپۍ دې ګډې وډې کړي که نه څه زوره ور سړی خو بس ټیک ده نه راځه خیم یې ته مړه دا چیک که راځه پوه شولې پینټر مې راوستی و ډېر ستر پینټر مې راوستی و لیکلي لږ د ځان په شانتې کړي دي که نه خو تکړه سړی و ماله خو چې څنګه ته بېلکۍ داسې به دا پینټر هم بېلکۍ دا وینه لالا ګوره سخت منع ہے مې پې لیکلی دی دا وینه اله خدای ګو لالا دې ځای کې مې لیکلي وو دې ځای کې مې لیکلي وو په تا زما د مخکې نه شک مې در باندې و کره مې نه باندې شک و چې ته به دا لیکل نه یې کړي کره دې پیسې غواړي پینټر خدای ګو لالا چې کړي مې و دغه ته دا کیمره بنده که زه یې ګورم مورېږه ورېږه خبره واوره دې سره خو به ګورم انشاءالله دې خو زه تاله جال در کومه هوټلو ته خلک ولاړ دي ته خو چغې مغې پاټو کې نه وې که نه نه لالا زه خو پاټو کې یو دریو کې مې چې سره چغې والي دي او نورو کې مې نه دي لا دریو مې خو چغې مغې په یو پارټۍ کې مونه وخت که چغې دې په ګډېري وولې ډایرکټ دې ته کړی حساب ونې ښه دا څه وې پاکستان کې به په الیکشنو کې چغې نه وې صحیح ده نه به په ښو چغې وې نه به د بدو چغې وې او صرف یو کس داود ورکړه چې د هغه هېڅ سره تعلق نشته دی هغه صرف او صرف دی داود شاه او د حیا ساده نور ټول ګوره خوشي دي ښه په چا پسې ګوره بیا به دې تپوس هم څوک نه وي ښه دا قوي چې مرګ سره ګلونه وړي بس ټیک ته لالا به دریو پاټو کې مې چغې والي لاړ به شم او لایو به راشم چې لکه زما د هېڅ چا سره تعلق نشته په لایو کې مافي وغواړه حضور حساب کتاب به زه تا سره ښه بېلکۍ السلام علیکم یې لکه ما خو دا لیکل کړي یاره ته ورېږه اله خدایا ها راشه کنه دی بېلکو ته ګوره خدای زما دې توبه پر من کسکر برگا اور سنا سلیم ملک کو بچا رہے سلیموں کو لانا ہے دا اوس ګوره دا او په یو قانون هم آوټ نه ورکوم بوډاګې انتخابي نشان دا کومو زمطلاقانو ماشومانو لګولی دی یار خدای پاک خیر کو یاره ځواب وکړو کېنئ
ډېره ښه ښځه وه الله دې وبخي نه کوتک یم پیسه نه ریشه را روان یم پیسې به دا دغه وه ښځه نه وه پتری پتری وه زه بس موږ دعاګانو کې نن سبا ډېر ګرځو که نه ګرم ماحول دی که نه بس الله پاک دې نور خیر وکړي او الله پاک دې نور افتونونه وساته او دا ښه وشو چې دا اوس خو نور خیر شوی د خیر دی خیر کو الله خیر دا څومره پتری وه دا 2 ګېډې پتری وه جي ښه 2 ګېډۍ پتری وه زه الله به خیر د وړو پېستړې کړې وه کړې وه سیکرټري لاس ښکته کړمه جي او جي ښکته کړه یو 50,000 روپۍ ورکړه دله 50,000 روپۍ ورکړه الله هم جي بس دا په هغه سخت ځای کې په کار که چې تاسو موږ سره په کار به راځي انشاءالله داسې کار وکړه دا خو وړه خبره ده مړه دا وړې خبرې دي او انشاءالله تاریخ خو ته یاد دی جي یاد دی الیکشن بس روان دی بس دغه کوتک که نه کوتک تې رابغوه ټیک ته جي ټیک ته ځه مخ هم ښه شه جي که بیا داسې څه اور مور واخیستو نو ما ته ویلی شي وایو به جي وایو بس الله دې خیر وکړي چې ټانټې مانټې وسوځېدې که نه زه به بیا جواب وکړم صحیح ده صحیح سلام علیکم وعلیکم السلام هلکه یو ګېډۍ پتری نوره وسوځم که څه چلو بیا دا حالات خو ما ته ډېر ګرم ښکاري نن چې دا بالټۍ ویسم ودرېږه لکه خبره واوره هله جوړې 5,000 یې رانه وویږه لکه ودرېږه ظالمه څه چل دی ولې جي السلام علیکم بالټۍ ته واله بالټۍ ته واله راځئ یاره خبر شوم اور ته کره لګېدلی یم او جي اور لګېدلی و که نه جي تاسو څوک یې جي زه را روان یم پی یم انشاءالله او جي ډېره عظیمشانه اور لګېدلی اوس یې غرغنډې الله والې جي کې دعا وکړي جي دعا وکړه الله خیر کو یاره یا الله ته خپل رحم وکړي د را روان مصیبتونه پتونونه خدای پاکه ته وساتي څنګه نور څوک راغلي وو که نه او جي کوتک راغلی و منیر نښې وه نه جي منیر راغلی و کوتک پېژنه بلکل زیرو په زیرو پیژنه څنګه امداد در سره وکړو جي امداد خو ډېر ستر امداد وکړو یو 20,000 او 200 روپۍ راکړې ها دا یې سم نه دي مړه په دې دې ګوره دوکه کې وټ ولا ورنه کې ګوره نو او خبره خو دې ټیک ده وزن پکې شته واو ورکه ولا لکه 10,000 روپۍ ولا ورکه دا سل په د پاسه ورکه او دا نور به ان شاء الله تعالی په 8 فروری در کوم د خیر د الیکشن په ورځ باندې دا ملاو شي کنه جی او کنه ډیر نه ګره دا سړی ونه او زمونږ نه خزان تر یاد ساته ګره نه هم څه دی جی پاتینګل نه ته پوس مو کو تمانچه مرو بس نه خرو بسم نه خرو بسم دا څه شي دی پاتینګل دی تورې دا تورې دا تورې ډېره چیچړه نه دی دا خیر زموږ تخم د پاره کې خو دی وا او دینه به کوو ان شاء الله الیکشن نه پس راځي دا نه ته اساس راوړي خاجي ان شاء الله به دا تورې مواله ځل را باندې نور پزلو کی کنه او دغه دا ان شاء الله وډ بدر کو ښه اكو به څه نقصان کیدو نو مونږ ته وایه ګوره سم دی جی که به د څه نقصان وشو کنه نو به زه تاسو ته یم ډېر عظیم شان اور لګېدلی څومره نقصان دی وشوی یاره جی 2 ګېډې پتری پکې وسوځېده او نور خدای خیر کو ازا الله خیر کړی دا ډېر غټ نقصان شوی ډېر نقصان شوی جی ډېر زیات خپای ما جی ډېر خپای ما در وردګار خدای دې نور خیر امين چې به مسکله وره ورشي نه خدای نه رانه شي نه باتینګړ براته یادی کې خیری تورې جی تورې دا خو جوړول کی راځي لکه دا خو سمې دوسي دی یاره منډې د مخ یو دیوال نه اړتوم چې دا دغه پکې ورګ یو دیوال اړتوم ښه इलेक्शन हम شو کړ دی وګړ دا زړه مې دا ما شو خو تا ډېر بیمانتیا کړې وه پیسې به زه د هغه سره وم خو چې په حالاتو پوه شوم کاغذ کې پس مسله و نو تا ته رالمه دی خوا اوس خو شکر دی الله یا راکړه سیټه مو ګټو دا راته ووایه چې د عوامو له به څه کیو که نه ښه عوامو له څه کولی شي عوامو له څنګه څه کوي موږ چې کومې وعدې کړې په شېرګل کې وایي چا پلار پلی اور جوړ کړي دا خو به صرف الله پوره کوي نو موږ خو انشاءالله نشو پوره کولی خو زه به هر حال ګورو به انشاءالله څه چل به کوو دا کوم چې ګټور خلک دی که نه دوی به لږ لږ څه چل وکړو ځه سیسټم به روان راځئ راځه السلام علیکم وعلیکم سلام منسٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک کېنئ جي مننه جی ته خو ما چېرته لیدلی یار جی زه هغه یم که نه هغه پتری چې مې سوې وه پتری سوځېدلې وه یاره سترګې مې مایندې کې خوږېږي خفه کېږم ډېر سیزونه سوځېدلي وو مونږ ورغلي وه حاجي ښه وایه که نه څه پسې راغلی منسټر صاحب ما ته خو ډېره غټه ستونزه راغلې ده الله دې او زه خو چې کوم دی تباه او برباد شوم ډېره غټه کشاله کې ګیرې ما دا څه او یو بس داسې کار و چې یو غوا مې وه او یو داسې وړوکی غونته کسخی کوټی مې و که نه او اور ولګېد چوپال نه جي ماشومانو ورته کړی و نو هغې کې جي زمونږ هغه غوا مو سوځېده او هغه سخوټی مو سوځېده د یو ماشوم هم پکې لاس سوځېدلی دی که نه جي
نو جی بالکل لکه مکمل داسې شوی یم چې زیرو له راغلی یم. نو ما که تاسو ما لږ خپل وس مطابق امداد وکړو. الیکشن نه مخکې هم تاسو ما سره مرسته کړې وه جي. نو ما که اوس تاسو لکه ما داسې الیکشن نه مخکې خو لکه موږ په ځان باندې نه پوهېږو زه ته ښه پته ده. جی جی موږ خو وروره چرګ هم مړه شوې وه او قیمت هم د انسان ورکړی و. جی جی خبرې نشته. صحیح ده. جی غوا سوځېدلې کمره سوځېدلې کټۍ سوځېدلې دا الله د طرف نه دي. صحیح ده. ستا سر ته خیر شوی دی خو مونځ اودس نه کوي. ډېر سخت بېلما کوم جی زه ورته مونځ کوم جی. بله ښه خبره دا ده چې موږ له پڼ لا نه دی راغلی که نه. تا ته ښه پته ده حالات خراب دي ګمبیر دي که نه. او پڼ خو نه دی راغلی خو یو بل کار در کوم په هغې کې به ستا ډېره غټه پیدا وي. څه کار دی جی؟ ستا پکې ډېر غټ بچت دي. بس ووایي چې که نه بس وبېکو. یو وظیفه در کومه دغه چیز یم چې وظیفه راته میلاو شي که نه نو بس دغه پیسې چې ما ته راشي نو زمونږ به دا تاوان څه ناڅه لکه راسر شي که نه. جی ډېر زیات جی خراب شوی ما او ډېر جی خراب شو. ډېر غریب طرف ته روان یم. غریب خو یم خو صحیح طرف ته روان یم. شکل د غریبانو دی پته لګي جي. او جی دا د پیسو وظیفه نه ده جي. جی دا په 15 ټیمه مونځ کې او سحر او هر ماخوستن بلکې هر مونځ نه پس یاد کرسی درې درې پیرې وایه او سبحان الله واستغفار په کثرت سره وایه. انشاءالله ستا مسلې به حل شي. پیسې دا خو ما په کور کې د مفتي صاحب نه هم دا وظیفې راغېستی شو خو ما خو د پیسو دپاره ته الیکشن نه مخکې راغلی وې په نه څه خبره به د پیسې چال کولې و چې زما دا کور وسوځېد زما دا دونه نقصان وشو زه په دې دومره خلکو کې ما پرېښود زه ستاسو نه رالم ما خپل فریاد راوړو اوس ته چې ما ته پڼ نه دی میلاو شوی. بېمنطقه خو په تاسو کې هم ده که نه. په یو پاتری سوځي یو ګېډۍ پاتری سوځېدلې 10,000 روپۍ 15,000 روپۍ در رانه اخېستې ما ته خو اوس رایاد شو. په کار ده چې تا ویلې وې چې یاره جي دا د دې دومره پیسو خو دا نه ده خو بېمانتیا په تا کې هم ده. اوس به موږ هم سره بېمانتیا خو کوو که نه یار. انسانان لکه موږ هم پیسې لګولي که نه ځمکې هم خرڅې کړي د ښځې تعلیم خرڅ کړي. یا خبرې خو نه دي که نه لکه څنګه. جی جی او بلکې خزانه هم خالي ده. نو خالي ده مکمل زموږ خېټې تشي دي. دا سپور خېټې ناست دی ساري روټۍ هم نه ده خوړلې غرمه. په ده باندې خیال کوئ ده ته هم که خزانه واله کړه که نه سیم که دمړی هم پکې پرېږدي جي. او څه نشته ښه ستا دا خوله دا ځکه چې کورنۍ اکثر دې پوه کړو بیا یې راوړه. کورنۍ دا سر د لوامه به یو راخلی چې په خپل وایي ته پرېوتو پنډونه منډونه نه څه به دا پیسې څنګه راګرځو د خپلې زامن. بس ټیک ته ګاډی مې بالکل فاک کړی دی که نه بار مې راویستو بس پارټي راولېږه او رنګونه منګونه هر څه به پکې بسو ګوري ښه. زه به زه صرف کور ته ورځم او بس کپړه راوړم کپړه هم پې وامه سمه ده. نه بس کوشش وکړو ته ډېر ښه ګاډی دی که نه بس چې به دا پارټي پې راشي په دې لیسته ورکړو ښه. کمیشن سے ستا در کوم ته بی پی کرشه سا پارټي راولېږه. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. یاره زه ما داسې کار کوم دې پارټۍ ته په لاره کې ودرېږم او دستي راولم. راشه دا خو لکه داسې انګړه پیچه ګاډی نه ګاډی وینه که نه دا ګاډی دا دی خو تا خو وایي چې داسې لشه پروت دی او صفا کړی مې دی. دیګو دا خو یاره زه به صرف کور ته تې لاړم او چې رالم دا اندازه ورسره شوې ده یار ته څنګه خاندان موټرونو ته ولاړ دی خو دیګو که مړه خبر هم تې نه یم خو په دې ساعت مې راویستو ټوټل مې 2 منټه نه کېږي. وعلیکم سلام. مړه ته داسې کار وکړه ته مړه غلی کېږه نه خالي یو سټیکر دی دا پکې لګو یار. څه شی لګې؟ دا سټیکر لګوم او ډېر تاده کې مخکې زم دا نور هم لګوم خو ګوره برګه در یې رانشي حاج بختي رحمان صاحب ښه دې را به اوټ ورکوي انشاءالله. صحیح ده لکه سره د ضرورت نشته بس سره خدای دې غرق نه کړه دا دې سال کړه ودرېږه ستا داسې کار وکړه. دغه دې که نه نه دا دې اوس نه لاړې کېږي غرقه دې کړه پاتې کړه لاړه شیشه لاړه. څه خو په ګاډي پسې ډېر ځل لرې نه او ډېر په نیک خواهشات عالم مې ګاډي د مای مردم کې تیار به واخله به چې ځان سره بولم. ستا دا حالت مې د ګاډي ولید په دې کې خو د رنګ پته هم نه لګي. صحیح ده او دا سټیکر دومره خو څوک په دیوال هم نه لګي څومره چې ستا به یو ډبره کولي اوس یې ځان له ګرځول لاړم ستا ملګري خبره واوره که نه زه دې تلر کوم مړه هسې راکې بیا هم نه اخلم.
کاکا راکوشه ایسه به په قلاره ایسه راکوشه راځه ښه نه خو ته یاده ده که نه ښه او برګې ته به څو وخه وټاورې او موږ دلته ولاړې ښه الله که دومره عزت مې دی اوس پورې خپل بچي هم کړی بس په حاجي صاحب موږ ته خو ګران یې که نه زموږ خو مشر یې که نه دې اوټونو په ورځو کې درته ګران یې نور خو خیریت دی که خیر یو اوټ خو دا دی و دلته به ورته کښېنم چې راوځي ځان مې په شپېلی کړم اورې خوار نه شوی څه شو خدای د بې خونه باسه زویا بابا دلته هغه سودکي هغه ډریول خو دې نه ولیدلې ما نه لیدلی بابا ولې یا زویا زه یې راوړی وم دې اوټله اوس نشته بس چې ته به تلي بابا مخکې واوړه مخکې لاړ شم سلام علیکم بخیر بابا جی څنګه د دې سودکي هغه ډریول خو دې نه ولیدلې اره بابا جی داسې روان و داسې لاړی چېرته نسوار رالي که څه کوي شکل خو راته د هغه ښکار زویا زویا هلکه مخکې ورشه په چوړی استاد بوز نه یم اوسګار خوب راغلی دې خوا لږ وګوره زویا زه یم څوک یې کاکا زویا هغه اوس راپسې راغلی وې کور ته 2 ګنټې مخې ته ولاړو د کور مخې ته هغه اوټله چې دې راوستم تا چې ما ته ووایي چې برګې له بیا راوبغې ما نه کاکا بل څوک پوي ښه زویا زه به په دې سپینو ډکو باندې ولې دروغ یم خدای شته چې تا په دې خپل لاس په دې سودکي ته راوخېدولم او پوز دې کړم کاکا نو زه به ته په دې تورو ډکو ولې دروغ خپل کار کوه چا چې راوستی هغه ته ووایه چې بودي زمونږ دغه کار دی چې موږ کس راولو به یې موږ رسو خو ما نه یې راوستی بېایمانتیا مه کوه کاکا خلکه ستاسو صرف د اوټ پورې راتللي نوره خو خپل کار کوي و خپله لاره شړه صرف لکه دا 1 ګنټه لکه عزت کوئ د سړي یو خبره واوره ګوره تاسو سره کوله ګوره ټول بیمانه یو هلته پروت دی په لښتي کې بل دلته پروت دی ارامې پیسې اخلې خدای همداسې ښه بوتال میلاد خو غم مه کوه تاسو اوټونو والا خو موږ سره ګوتې کوئ خو د دې بابا هم ګورې دا ډکې سپین شو په دې اوټونو کې ما هم د سره هغه ګوته کړې چې د اوسه پورې به تا په ژوند کې هم نه لیدلې څه ګوته کاکا د برګې په ځای مې صوباړې له راوبغو حاجي صاحب خبره واوره کړې صوباړې له راوبغو میرے فالوا موړ کځه یو اوټم وله راوړی و هغه هم بل ته راځه هلکه نورګله مبارک شه یار مبارک شه خیر شه ولې ما خو لا واده نه دی کړی څوک خیر دی شمولیت دې وکړو څه شمولیت بوډاګي سره نه بوډاګي سره خو شمولیت نه الیکشن نوم راته به خو ونه کړی ګوره په دې باندې ګوره هره ورځ جګړه کوم هلکه مړه دروغ مه وایه شمولیت دې وکړو وې مې لکه پلار ولاړې بیا کړی دی خوله سمه خو ته مړه خو ته سرې الیکشن ما نه څه کوي هلکه کړی دی نه مې دی کړی ثبوت دې له درکړم راکه ثبوت راشه دې خوا راشه راشه دې سکي دې کوناټي ته وګوره 10 ټیکر چې پیلې سم دې ته خبره نه دی چاله کوي نه تا نه دی کړی نه مې دی خاصه ټیک شو دا تا نه دی کړی تا واسکټو باسه واسکټو باسه را کمال راکه ته واسکټو باسه واسکټ زما دی ولې واسکټ نو په دې دې لګولې کنه نو زه دا خو چا ولګو زه نو دا خو تا خپ خپل هوش او حواس کې لګولې دا کارم خو کولی سو خپه کولای خو نه شو کنه نه مړه چې سو خپه کی خدای دا راو خدای دې زړه قیمې کی هغه خبره السلام علیکم وعلیکم السلام اور خېټیا هي څنګه چل دی بیٹ ته دې بوخر وکړو نه ظالم ماته شوډا کم تی پورته کو رښتیا وای زما به دې وته قسم وخوره قسم دې چې بیرته مرو منم خدای بالکل مولې دې کوپړې لا دغه سي لکانه ما هغه شی نشته نشته لکه درځو ځواني ده بچه ستر ځواني ده الله خدای پاک مینې سیار دا څنګه ګرم را روانې ټول نه راډیو کنه په ځان نه پوهېږو څنګه چې لوټه مو اچو والا زونګه باټې له موټ ورکو والا باټیو مسلم لیگ له شیر له
وخوره ته وا قسم وره کو قسم به دې وخوره یقین دې باندې نشي قسم د څنګه وخورم ما ته قسم په خدای چې شیر لمه رو بغه مړه منم دا واه. اوس په ان شاء الله تعالی خیره کټو ان شاء الله ګټلې دي نه من خوار مشي اوري مالا بس وکی شو کنه خوراک پکې نه میلای مړه چولی ده السلام علیکم یاره که څنګه وټم واچو اوټ خو ماته کتاب ته کغشی تا والا کتاب ته وخوره ته قسم ظالم ته دې بي خو نه پسته د قسمونو لزه ساتلې یم خبره وته او قسم په خدای چې کتاب لمه وټ ورکو زلام جنتی کا ډیر من ډیر بیغمه شيخه په خپل خو جوړه حیات هزار لور کړي وټ می کتاب ته وو یار حد دې کړی دی اور مالا ستا خبره دا گاړ ول ډیر بیمانه دي هله کال ته پیسې والی به د پکند کې ولاړ پولینګ سټیشن ته کسان نه وړي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی وای لاټین ته وټ واچو هاو وګورو د قسم قسم دې مو ته نه زنګ ولې قسم وخورم ته تو خدای دې ورک قسم په خدای کنه چې د لاټین دی شیشې له مې د قسم د بلې رو ډیره مهرباني مننه ښه هل تستر مشرانو ته ما یاد صحیح ده او مونږ خو ګوره په لاټین پاک دی پولیس سټیشن کې دومره ګڼ یې لکه سلام علیکم وعلیکم موټو او دا خیر الله مسلمان اسلامي تا واو قسم په خدای دې تلی دا مزه نه دی دغه ته مې زچ په جهان زیره وکړه وا ورشه جهان باندې زیره وکا کله کا په دې مې پوهه کنه چې زما سره خدای یو قسم آپارو او او ته ماته په مخ اشاره کې چې قسم پیو خورا ظالم تاسو قسمونه په دروغ باندې ورته باندې الله له جواب ورکړي دا سلو بکړي دا قسمونه خوري لکه په دروغ مې نه دي خوړلي نو څنګه دی خو ټول له میوټ ور کړي ټول له څنګه ور کړي ګوره چې څنګه پولیس سټیشن ته ورننه وتم کنه ها ګوره غبل کار کوم ټول لا یو وټ ور کوم سبکه یو لچ ورکه بل د نه خپکیږي بل لچ ورکه بل خدای کو چې یو را پس راغلی جګړه لا قسم دې چې ټول له وټي ساق ور کړي ها اوس په قسم خوړې واو واو